لہذا دا دنیا دارالامتحان دا په انسان به په دې دنیا کې مصایب راځي، مصیبتونه به راځي، لیکن الله سبحانه وتعالی نه به هغه ناامیده کېږي نه او خپل مدد به د الله سبحانه وتعالی نه غواړي. دا مصیبتونه په انبیا باندې هم راغلي، په صالحینو باندې هم راغلي، په ټولو خلکو راغلي، حتی تر دې چې په کافرو باندې هم راځي. لیکن خپل ذهن ته دا خبر راوستل پکار دی چې الله سبحانه وتعالی ته په دې مصیبت باندې راضي وي، لهذا زه هم پرې راضي یم. ته چې په څه باندې هم راضي یې په هغې باندې زه هم راضي یم. خو دومره دا ای الله چې موږ کمزور انسانان یو، زموږ دا مصیبت لرې کړه. هسې نه چې په دې امتحان کې فیل شو، ناکام شو. د دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم به هم په وخت د مصیبت کې دعاګانې غوښتلې. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي کان النبي صلی الله علیه و آله وسلم یقول عند الکرب، نبی صلی الله علیه وسلم به په وخت د مصیبت کې داسې دعاګانې ویلې: لا اله الا الله العليم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم. دا دعاګانې به هغه فرمایلې. او دا دعاګانې د امام بخاري هم دا دعا راوله، 3 دی، امام مسلم هم راوله، سنن ترمذي کې هم راغله، ابن ماجه رحمه الله، او دغه رنګې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې هم په ډېرو ځایونو کې دا دعا راوړله. نو دا صحیح دعا د امام بخاري ټولو راوړله. نو دا دعاګانې به نبي صلی الله علیه وسلم ویلې. او دغه رنګې اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها دی فرمایي وي نبي صلی الله علیه وسلم ما ته په وخت د مصیبت کې څه دعاګانې راښولې وي چې زه په وخت د مصیبت کې ویم. هغه دا کلمات دي: الله ربي لا اشرک به شیئا، الله زما رب دی او زه هغې سره هېڅ شوک شریک نه جوړوم. په ما باندې مصیبت راغلی، بس د الله راوستی الله به دبه کوي. الله چې په څه باندې راضي دی په هغه باندې موږ هم راضي. لهذا په وخت د مصیبت کې دعاګانې ویل پکار دي او جزه فضا دا کول نه دي پکار. هر څه چې د الله تعالی دی الله تعالی ته واپس کېږي. الله موږ هم ستایو، الله موږ هم ستایو، نو موږ هم در واپس کېږو، موږ به هم در واپس کېږو. او هر چې دا کم مصیبت تا په ما باندې راوستی الله دا زمانه دفع کړي، ځکه چې موږ کمزور یو. انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دي. او نبي صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې په وخت د مصیبتونو یا به چې کله اسمان کې وریځي او داسې راله چې خلکو ته به دا محسوسېده چې اوس عذاب چېرته رانه شي، نو نبي صلی الله علیه وسلم به لمونځ طرف ته رجوع کوله. نو په منځونو سره الله سبحانه وتعالی هر قسم مصیبت او هر قسم امتحان دا لرې کوي، اسانوي. نو پکار ده چې موږ په داسې وخت کې موږ او تاسو الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړو. اصل کې الله تعالی سبحانه وتعالی ته رجوع وکړو، الله سبحانه وتعالی ته د رجوع سره اسباب هم دنیوي اختیار کړو. دنیوي اسباب هم اختیارول پکار دي او اخروي دا کم اسباب چې دا هم اختیارول پکار دي. الله سبحانه وتعالی د موږ ټولو مصایبو او امتحاناتو نه وساتي. موږ کمزورو بندګان یو، موږ چېرته برداشت کولی شو. دعا کول پکار د بهرحال دنیا دارالامتحان دی، په موږ باندې به راځي، نو موږ به دا اسباب به اختیارو. دا دعاګانې چې کوم نبي صلی الله علیه وسلم کولي دي، منځونو ته به رجوع کوو، الله سبحانه وتعالی ته به دعاګانې کوو چې الله سبحانه وتعالی دا مصیبت تا راوستی او ته یې دفع کوونکی، ته یې لرې کوونکی، نو هغه به یې لرې کړي. د دې بل څوک